السلام علیکم and hi everyone. نن زموږ د سپوکن انګلیش کلاس نمبر 4 دی. امید ساتم چې تاسو به مخکینی کلاسونه لیدلی وي او تاسو به د هغې نه ډیر څه زده کړي وي. ها په نننی کلاس کې زموږ ټارګټ د انګلیش هغه ورب دی کوم چې د سپوکن انګلیش د پاره زده کول ډیر ضروری دي. ځکه چې د سپوکن انګلیش د پاره لومبه دا ضروری دي چې تاسو سره وکیبلری وي. یعنی تاسو د انګلیش الفاظ یاد کړي وي. بیا چې کله موږ د انګلیش وکیبلری یاد کړو نو بیا چې موږ ته ټول نه کومه غټه مسله راځي نو هغه مسله بیا موږ سره دا راځي چې موږ د الفاظ بیا په صحیح طریقې سره نشو استعمالولی. نو د دې د صحیح استعمال لپاره ورب زده کول ډیر ضروری دي. یعنی په دې کلاس کې به موږ دا زده کوو چې د تیر وخت لپاره موږ کوم ورب لګو، د موجوده وخت لپاره موږ کوم ورب لګو او د را روان وخت لپاره موږ کوم ورب لګو. نو که تاسو وګورئ نو د هر یو ورب درې حالت وي. لکه مثال دی go went gone، یعنی د go مطلب دی تلل او go مونږ سره لومبی حالت دی. بیا مونږ سره سیکنډ فارم دی went او تھرد فارم دی gone. نو go به مونږ د پریزنٹ ټینس لپاره یوز کوو او went به مونږ د پاسٹ اینڈ ډیفینټ ټینس لپاره یوز کوو او gone به مونږ د پرفیکٹ ټینس لپاره یوز کوو. نو په دې کلاس کې به مونږ ته دوه فائدې وشي. یو خو به مونږ د انګلیش وکیبلری زده کړو او بل به مونږ د دې صحیح استعمال زده کړو. او تاسو کوشش کوئ بلکې تاسو ما سره دا وعده وکړئ چې تاسو به دا ورب ضرور یادوئ او تاسو کوشش کوئ چې تاسو دا ورب ګوټه کړئ او که چېرته تاسو دا ورب یاد کړئ او تاسو په دې باندې ځان پې کړئ نو په روان کلاسونو کې به بیا تاسو ته هیڅ مسله نه وي. ځکه که چېرته تاسو ته ورب یاد نه وي ځکه چې د ورب نه بغیر ټینسونه یادول مشکل دي. د کلاس د شروع کول نه مخکې تاسو دا زده کړئ چې د ورب مونږ سره دوه قسمونه دي، یو ریګولر ورب او یو ارریګولر ورب. ریګولر ورب هغه ته وایي چې د هغې دویم حالت او دریم حالت سره صرف موږ د ایډ اضافه کوو. لکه want wanted wanted. دلته want موږ سره لومبی حالت دی، بیا موږ سره wanted دویم حالت دی او wanted هم موږ سره دریم حالت دی. دغه رنګې موږ سره jump jumped jumped. نو دا موږ سره ریګولر ورب دی. او ارریګولر ورب هغه ته وایي چې د هغې لومبی دویم او دریم حالت بالکل بدل وي. لکه go went gone. go مونږ سره لومبی حالت دی، went مونږ سره دویم حالت دی او gone مونږ سره دریم حالت دی. خو په دې کلاس کې زموږ ټارګټ صرف ریګولر ورب دی او دا کلاس به زموږ لږ مختصر وي ځکه چې په ورب باندې زموږ آلریډي یو ویډیو جوړه شوې ده. که تاسو هغه وګورئ نو تاسو ته به نوره هم فایده وشي. خو اوس مونږ ځو د خپل کلاس طرف ته. نو لومبی ورب دی مونږ سره abandon یعنی پرېښودل او سیکنډ فارم به شي مونږ سره abandoned او تھرد فارم به هم شي abandoned. اوس به دا مونږ په سنټینس کې څنګه یوز کوو. هغې زه پرېښودم she abandoned me she abandoned me. بیا د ایډرس یعنی خطاب کول. سیکنډ فارم به شي addressed او تھرد فارم به هم شي addressed. اگزامپل دی هغې لیدونکو ته خطاب وکړو. he addressed the audience he addressed the audience. بیا د admire یعنی د چا تعریف کول او سیکنډ فارم به شي admired او تھرد فارم به هم شي admired. اگزامپل دی ما ستا د کوشش تعریف وکړو. I admire your efforts I admire your efforts. بیا د analyze یعنی تجزیه کول. سیکنډ فارم به شي analyzed او تھرد فارم به هم شي analyzed. نو اگزامپل به شي هغې د حالاتو تجزیه وکړه. he analyzed the situations he analyzed the situations. بیا د approve. د approve مطلب دی منظورول. نو سیکنډ فارم به شي approved او تھرد فارم به هم شي approved. نو سنټینس به شي مونږ سره ما ته ستا ملګري منظور نه دي. I don't approve of your friends I don't approve of your friends. بیا د argue یعنی بحث کول. نو سیکنډ فارم به شي argued او تھرد فارم به هم شي argued. نو سنټینس به شي ما سره بحث مه کوه. Don't argue with me don't argue with me. بیا د arrive یعنی رسیدل. سیکنډ فارم به شي arrived او تھرد فارم به هم شي arrived. نو سنټینس به شي مونږ سره زه کور ته رسیدلی یم.
I have arrived home. I have arrived home. بیا د avoid یعنی بچ کېدل یا پرهیز کول. ها سیکنډ فارم به شي avoided او تھرد فارم به هم شي avoided. او سنټنس به شي ما نه د بچ کېدلو کوشش مه کوه. Don't try to avoid me. Don't try to avoid me. ها بیا د babble یعنی بکواس. نو سیکنډ فارم به شي babbled او تھرد فارم به هم شي babbled. نو سنټنس به شي مونږ سره he babbles a lot. he babbles a lot. بیا د blackmail یعنی دمکی ورکول. سیکنډ فارم به شي blackmailed او تھرد فارم به هم شي blackmailed. نو سنټنس به شي هغې ته دمکی مه ورکوه. stop blackmailing her. stop blackmailing her. بیا د accept یعنی قبلول او تھرد فارم به هم شي accepted. هغه زه قبول کړم. he accepted me. he accepted me. بیا د close یعنی بندول. نو سیکنډ فارم به شي closed او تھرد فارم به هم شي closed. نو سنټنس به شي مونږ سره he closed the door. he closed the door. بیا د compare یعنی موازنه کول. نو سیکنډ فارم به شي compared او تھرد فارم به هم شي compared. نو سنټنس به شي مونږ سره هغه د خپل ځان موازنه کول د نور سره خوښوي. he like to compare himself with others. ښه بیا د die او سیکنډ فارم به شي died او تھرد فارم به هم شي died. نو سنټنس به شي مونږ سره د باغ بوټي بغیر د اوبو نه په مزه مزه مړه کیږي. without water the tree and the garden slowly die. without water the tree and the garden slowly die. ښه بیا د disturb. د disturb مطلب دی پریشانه کول. نو سیکنډ فارم به شي disturbed او تھرد فارم به هم شي disturbed. ما مه پریشانه کوه. don't disturb me. don't disturb me. بیا د dry. د dry مطلب دی خشک. نو سیکنډ فارم به شي dried او تھرد فارم به هم شي dried. نو سنټنس به شي د صحرا هوا ګرمه او خشکه ده. The desert air is hot and dry. The desert air is hot and dry. بیا د enjoy. enjoy مطلب دی لطف اندوز یعنی د یو څیز نه خوند اخیستل. نو سیکنډ فارم به شي enjoyed او تھرد فارم به هم شي enjoyed. نو سنټنس به شي مونږ د کرکټ نه خوند اخلو. we enjoy to playing cricket. we enjoying to playing cricket. بیا د freeze یعنی منجمد کېدل یعنی یو څیز ډیر زیات یخېدل یا کنګل کېدل. نو سیکنډ فارم به شي freezed او تھرد فارم به هم شي freezed. هوا په یخنۍ کې زما ګوتې منجمد کړې. the wind made my fingers freeze in the cold weather. the wind made my fingers freeze in the cold weather. ښه بیا د greet یعنی سلام کول. نو سیکنډ فارم به شي greeted او تھرد فارم به هم شي greeted. استاد شاګردانو ته سلام کوي کله چې هغوی کلاس ته راځي. The teacher greeted the students as they entered the classroom. The teacher greeted the students as they entered the classroom. بیا د guess یعنی اندازه لګول. نو سیکنډ فارم به شي guessed او تھرد فارم به هم شي guessed. نو سنټنس به شي مونږ سره زما په خیال یا زما د اندازې مطابق ته مصروفه یې. I guess you are busy. I guess you are busy. بیا د hunt یعنی ښکار کول. نو سیکنډ فارم به شي hunted او تھرد فارم به هم شي hunted. هغوی ځنګل ته د ښکار دپاره تللي وو. They went out to hunt in the dense forest. They went out to hunt in the dense forest. بیا د imagine یعنی تصور کول. نو سیکنډ فارم به شي imagined او تھرد فارم به هم شي imagined. نو سنټنس به شي آیا تاسو د داسې دنیا تصور کولی شئ چې د هغې سرحدونه نه وي؟ Can you imagine a world without boundaries? ښه بیا د invite یعنی دعوت ورکول. نو سیکنډ فارم به شي invited او تھرد فارم به هم شي invited. نو سنټنس به شي هغې ماته دعوت راکړو.
he invited me he invited me بیا د jump یعنی دانګل یا ټوپ وهل نو سیکنډ فارم بشي jumped او تھرد فارم به هم شي jumped نو سنټنس بشي پیشو په میز باندې ټوپ وهو یا پیشو په میز باندې او دانګل The cat jumped on the table. The cat jumped on the table. بیا د love یعنی مینا نو سیکنډ فارم بشي loved او تھرد فارم به هم شي loved نو سنټنس بشي زه د خپل مور سره مینه کوم I love my mother. I love my mother. بیا د manage یعنی انتظام کول نو سیکنډ فارم بشي managed او تھرد فارم به هم شي managed هغوی یو ځای د مسالې په حل کولو کې کامیاب شو They managed to solve the problem together. They managed to solve the problem together. بیا د need یعنی ضرورت نو سیکنډ فارم بشي needed او تھرد فارم به هم شي needed نو سنټنس بشي ما ته د پیسو ضرورت دی I need the money. I need the money. بیا د open یعنی کولا وهل نو سیکنډ فارم بشي opened او تھرد فارم به هم شي opened مهرباني وکړه دروازه کولا وکړه Please open the door. Please open the door. بیا د organize یعنی منظم کول نو سیکنډ فارم بشي organized او تھرد فارم به هم شي organized نو سنټنس بشي مونږ سره هغه د تقریب په منظم کولو کې مدد وکړو He helped organize the event. He helped organize the event. بیا د protect یعنی حفاظت کول نو سیکنډ فارم بشي protected او تھرد فارم به هم شي protected هغه زما حفاظت کوي She protect me. She protect me. بیا د want یعنی غوښتل نو سیکنډ فارم بشي wanted او تھرد فارم به هم شي wanted زه آیس کریم غواړم I want ice cream. I want ice cream. زموږ د سپوکن انګلیش څلورم کلاس په دې ځای باندې ختم شو نو امید ساتم چې تاسو به د ننني کلاس نه هم خوند اخیستی وي نو د بل کلاس د راتلو پورې مونږ ته اجازت راکړئ د الله په امان